په دا څو ورځو کې به تاسو د سالنګ تونل په باره کې ډېرې ویډیوګانې او معلومات لیدلي وي. نن پر دې موضوع بحث نه کوو. نن دا معلوموو چې آیا د سالنګ تونل په بشپړه توګه جوړ شوی او که یا د سالنګ د تونل کومې برخې پاتې دي او آیا اسلامي امارت د خلکو په سترګو کې خاورې شیندلي او یوازې د سالنګ شمالي برخه یې جوړه کړې که یا او دا هم معلوموو چې د اسلامي امارت چارواکي د خلکو څخه ولې دومره ډېرې پیسې اخلي. د سالنګ تونل د 2023 کال د دسمبر په 16 د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا افتتاح شو. د دې تونل په بیارغونې څخه کم $100 میلیون مصارف راغلي چې اوږدوالی تقریبا 2 کیلومتره او د کانکریټ پلنوالی 40 سانتي دی. لکه څنګه چې تاسو په دې پوهیږئ، اسلامي امارت حکومت ته په رسېدو سمدلاسه په ډېرو غټو پرمختیایي پروژو کار شروع کړ. د کوشتپې کانال یې پیل کړ، د بخش آباد بند یې وتړی او په شبرغان کې د تیلو او ګازو استخراج شروع کړ. نو د داسې غټو پروژو دپاره ډېرو پیسو ته ضرورت دی. حتی تیر جمهوریت هم نشو کولی چې د داسې پروژو مصارف تامین کړي. لهذا اسلامي امارت د داسې مصارفو دپاره د خلکو د مشارکت څخه په دغو پروژو کې ګټه اخلي. چې ښه مثال یې همدا د سالنګ تونل دی چې اوس پکې تجاران د هر موټر پر سر 2000 افغانۍ اسلامي امارت ته تحویلوي. تاسې به وایئ چې دا پیسې خو ډېرې دي. بلې دا پیسې ډېرې دي، ولې تجاران په ډېر راضي دي، ځکه چې تر دې مخکې د سالنګ تونل ډېر خراب و. نو تجارانو به خپل مالونه د بامیان د لارې په شمالي ولایتو ته په 4-5 ورځو رسول او په لارې کې به یې مالونه ټول خرابېدل. خو اوس د دوی مالونه یوه یا نیمه ورځ نیسي او خپل تر مقصده پورې صحیح او سلامت رسیږي. بل دا پیسې راټولیږي او بیا د سالنګ د لارې خراب سړکونه په جوړیږي چې دا هم ډېر د خیر کار دی. نو موږ ته پکار ده چې داسې پروژو کې برخه واخلو تر څو مو وطن آباد شي.